بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 15 د سپټمبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن کاملا ټول په نړیوالو موضوعاتو باندې خبرې دي او د نړۍ د کړکېچ او د یو مشکل خواته روانه ده. د صلح مسایل په کمیدو دي، د جنگ ساحه په لویدو ده. نو په دې اړه باندې غربي نړۍ هم خپل تدابیر لګیا دي نیسي، هغه مصروف دي. اسلامي نړۍ په خپل لګیا ده. د ایران مسایل دي، د مصر دي، د ملګرو ملتونو دي، د اروپایي ټولنې دي، د ایران د پارلمان د عراقچي د محاکمې مسله ده. همدارنګې په د پاکستان د افغانستان نه غوښتنه ده چې په ټي ټي پي او پاکستان کې یو طرف باید. نو دغه ټول مسایل دي چې نن په ده باندې زه ستاسو حضور ته یو نړیواله تبصره ده دا لرم او تاسو د نړۍ او د سیمې د ټولو خبرونه خبروم. څرنګه چې تاسو معلومه ده پرون 14 د سپټمبر د یکشنبې په ورځ باندې په دوحه کې د اسلامي نړۍ او د عربي ټولنې د دواړو مشترکه ناسته د وزرای خارجه یا د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته وه چې په دې کې ډېرې مهمې خبرې او تبصرې وشولې، تصامیم ونیول شول چې دا به نهایي تصامیم به بیا نن ورځ یعنی دوشنبې په ورځ د اسلامي نړۍ او د عربي ټولنو د مشرانو په ناسته کې به په هغې باندې کاملا یو غور کیږي. په دې ناسته کې اسلامي نړۍ باندې ایران غږ وکړ چې باید یو مشترکه دفاعي حرکت یا کمیټه یا کمیسیون باید جوړ شي. د اسرائیل د دې د ګواښونو په مقابل کې ایران حاضر دی چې په حساب بیا په اسرائیل باندې ګواښ وکړي او د دې هر نوې حملې په حساب جواب ورکړي. د اسرائیل یا د هر دغې لوی قوت جواب ورکول ایران وایي زما په غاړه، خو حد اقل اسلامي نړۍ خو متحده شي، زما تر شا خو ودرېږئ چې هغه ستاسو غږ زما تر شا نور کار به زه وکړم. یعنې دا اشاره ورته ورکړه چې تاسو خو نرخزیان یاستئ، تاسو خو څه نشئ کولی، کار زه کوم خو لږ ذره شاته خو مې ودرېږئ که نه. ځکه چې د عربي نړۍ نه خو دا توقع نشي کېدلی چې د خو د اسرائیل او د امریکې په پټان دي او غلامان دي چې د دوی نه دا توقع موږ وکړو چې دوی به د اسرائیل او د امریکې مقابل کې ودرېږي یا په هغې ګواښ وکړي. نو ایران وایي چې ګواښ ماته پرېږدئ، هغه به زه وکړم، خو تاسو خو د اقل زما تر شا ودرېږئ. بل قطر ته یې ویلې چې ته د خپل د غچ اخیستلو لپاره که په اسرائیل باندې حمله کوي ډاډه حمله وکړه، زه ستا تر څنګ ودرېږم، ستا تر څنګ زه هم پې حمله کوم، خو که ته حمله وکړې. یعنې ایران دا وایي چې په یوازې ځان په اسلامي نړۍ کې دا مشکل کار دی او دا یو واقعیت دی. که اسلامي نړۍ یو ځای شي، متحده شي، دا کار بالکل کیدونکی دی. مصر ویلي دي چې دوی په اسلامي نړۍ کې غواړي چې د ناتو په ډول باندې یو مشترکه اردو د ټول اسلامي نړۍ جوړه کړي چې د ناتو په شکل باندې کار وکړي او د اسلامي نړۍ د حقوقو نه دفاع وکړي. لکه څنګه ناتو چې په یو ملک باندې حمله کیږي ټول ورځي او که په ټولو حمله کیږي هر ملک مسؤل دی چې د یو د بل نه دفاع وکړي. که داسې یو شی وشي خو دا په تصور کې هم نه راځي، ځکه چې کله چې د او آی سي کنفرانس په 1989 کې وشو 2 کاله بعد هغه یرغمل شوی امریکې په دا کړی و. نو که اردو جوړه شي چې د ناټو غوندې کار ونشي کولی دا به لویه ستونزه وي. چې که اردو جوړه شي د ناټو غوندې او د ناټو غوندې ازادانه کار وکړي او د چا غلامه نه وي او اسیره نه وي او تصمیم وشي نیولی، دا به ډېره لویه مسله وي او دا به یو لویه کامیابي. نتنیاهو د دې غونډې په ځواب کې دا ویلي دي چې دی حاضر دی، آماده دی او تیاری لري چې په عربستان سعودي باندې هم برید وکړي، خو صرف د امریکې د تایید ته منتظر دی. که امریکې خوا مثبت اشاره راغله په عربستان سعودي باندې هم حمله کوي. دا د نتنیاهو دغه دی او دا پیشبیني ما مخکې کړې وه چې دا کار دغه کوي اسرائیل. او تنها دا نه دی، ترکیه هم په خطر کې ده او په ترکیه باندې هم د اسرائیل د حملو امکانات ډېر زیات دي. د فلسطین د مسلې په هکله د ملګرو ملتونو د اسامبلې په ناسته کې 140 مملکتونو د فلسطین د آزاد مستقل دولت د جوړېدو
تایید کړي او د رسمیت پیژندنې تایید کړي او په ملګرو ملتونو کې په حیث د مکمله عضو د ملګرو ملتونو دغه تایید کړي دي او غوښتنه کړي. 10 مملکتونو یې د مخالفت کړي دي، 12 مملکتونو ممتنع یا په حساب به طرفه رای ورکړي چې نه تایید او نه رد کړي دي. نو په عین حال کې اروپایي ټولنې هم په خپل ناسته کې په اکثریت آرا سره د فلسطین د آزاد او مستقل دولت جوړېدل په رسمیت پیژندل او د نړۍ په ټولنه کې د یو مملکت او د یو نقشې په شکل کې د منلو مسوده پاس کړې ده او اکثریت آرا رای ورته ورکړې ده چې دوی د دې شي طرفدار دي. نو د دوو لویو یعنی د اروپایي ټولنې د اتحادیې د ناستې نه او د ملګرو ملتونو د اسامبلې نه په اکثریت آرا سره دا موضوع پاس شوې ده. خو دا هر کال کېږي بیا چې کله دا شورای امنیت ته ځي هلته امریکا دا څه کوي ویټو کوي. عراقچي 3 اروپایي ټولنو ته اخطار ورکړی دی که چیرې دوی د ماشې میکانیزم فعال کړي نو ایران به هم ماشې ته ګوتې یوسي او داسې یو فشار به په اروپایي ټولنې راشي چې هر څه به د لاسه ورکړي. دا یې توضیح نه کړله چې د دا فشارونه به څه خو دا دغه وکړه. ممکن زه هغه خپل تحلیل نه دایم چې دغه فشارونه ان پی ټي نه وتل دي، د آی سره مرسته نه کول دي او د هرمز بندر بندول دي چې اقتصادي فشار په اروپایي ټولنه راځي ځکه چې 50% د هغې پټرول د دغه لارې نه ځي. که دا بند شي دلته ستونزه ډېره لویه جوړیږي نو دا یو لویه فشار کیدی شي. او د 3 ملکونو انګلیس، فرانسې او جرمني بیرته ایران ته دا ګواښ کړی دی که دی د آی یعنی د اتومي اژانس ادارې غوښتنو ته غاړه کېنږدي او د هغې په حساب هغه دغه ونه مني موجودیت په ایران کې او د همکاري ورسره ونه کړي نو دوی به د ماشې مسله د امنیت شورا ته به وړاندې کړي او د ایران په مقابل کې به یو سخت دریځ ونیول شي. زه فکر کوم چې دوی صرف دا ګواښ کوي، دوی د ماشې مسله امنیت شورا ته نشي وړلی ځکه چې هلته یې ویسي هلته روسیه او چین ویتو کوي. دا امکانات لري چې بدون د شورای امنیت ته وړلو نه دوی ماشې مسله فعاله کړي. په دې چې تر سپتمبر اخره پورې دوی وخت لري، هر وخت دوی کولی شي چې دا ماشه فعاله کړي او کله چې دوی ماشه فعاله کړله نو په هغه وخت کې د 2231 قرارداد مسله چې ده هغه په خپله تمدیدیږي نو شورای امنیت ته ضرورت ورته نه پیښیږي. خو په هغې هکله باندې ایران، چین، روسیې او ډیرو ملکونو دا ویلي دي چې دغه صلاحیت د ملکونو د لاسه ورکړی ځکه چې دوی په خپله د ماشې د قرارداد ارزښت ته قایل نه او احترام یې ورته نه دی کړی. د ایران پارلمان د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي غوښتنه یې کړې چې دا باید محاکمه شي او د ده دلیل دا ویل شوی دی چې کوم یو مسوده یا قانون پارلمان پاس کړی و چې د هغې په اساس باندې څوک حق نه لري چې د ایران په نمایندګۍ یا د ایران دغې د اژانس سره او د ان پی ټي د ادارې سره په حساب ناسته ولاړه یا خبرې وکړي تر څو چې هغې زموږ شرایط نه یې منلی، یعنې زموږ تمامیت عرضي ته احترام ونه کړي، حمله بندي شي. او بل دا دی چې موږ سره د یورانیمو د غنا اجازت راته راکړل شي او همدارنګې کوم کار چې آی کوي د هغې راپور غربي ټولنو ته ورنکي، یعنی اسرائیل او امریکې ته ورنکي بلکې دا که ادارې ته کار کوي ادارې ته دا کوي. نو دوی دا ویلي دي چې چون موږ دا قرارداد پاس کړی او د ده تخلف شوی دی چې عراقچي په مصر کې د رافایل ګروسي سره ولیدل بنان دا تخلف دی او دا سرغړونه د هغې قانون نه چې موږ شورا او د شورا ته به احترامي ده بنان دا باید راوغوښتل شي او محاکمه شي. په همدې اساس باندې د شورا رئیس باقر قالیباف د کمیسیون د امنیتي یعنی کمیسیون امنیتي ملی د پارلمان او کمیسیون کمیټې بهرنۍ چارو کمیټې د دواړو نن عراقچي راغوښتی یعنی پرون 14 د سپتامبر راغوښتی او هلته د ده نه
تحقیق او ځینې استجوابیه د سوالونه او پوښتنې کړې وي چې هغې په ډېر تفصیل سره د دې پوښتنو ځواب هم ورکړی دی او د دې ناستې دلیل یې ورته ویلی دی او دوی ته قناعت هم ورکړی دی چې په دې ناسته کې داسې کوم مسله نه ده شوې چې موږ داسې یو پرېکړه نه ده کړې یا دغه قرارداد هم چې امضا کړی داسې نه ده امضا کړی چې هغه د ایران په ضرر وسي او یا ایران پکې څه بایللي وسي د غنا مسله پکې پر ځای ده غنا دغې او د آی اداره به هغه وخت دلته راځي چې هغه به دا تعهد ورکوي چې هغه به د ایران په خلاف د هغې راپورونه به اسرائیل او امریکې ته نه ورکوي بلکې خپل ادارې ته به کار کوي نو دا د دې سره د شورا د دغې پارلمان د ایران چې ده د دې دا وضاحت منلی دی او دوی په دې باندې قناعت کړی دی چې دوی دا کومه خبره کړې ده نو دا ښه وضاحت یې کړی دی او په حساب په دغې شکل سره د هغه ناسته ولاړې د رافایل ګروسي سره تایید کړې ده نو په حساب یو لاسته راوړنه ده د عراقچي لپاره چې هم ځان د محاکمې نه بچ کړه او هم هغې ته د قناعت ورکړه چې او ویل کېږي چې دې کې د خپله د مشر د ایران د خامنه‌ای اشاره هم وه چې هغه هم دا اشاره ورکړې ده چې که د دنیا سره او د دغې سره دا خبره حل کېدی شي حل دي شي دا بهتره ده نسبت هغې نه چې جنګ ته لاړ شو کنه تاسو ته معلومه چې مخکې ورځو کې هغه دا ویلې چې دا نه حل کېږي جنګ خواته لاړ شو جنګ لاره د حل ده باید آخري ضربه ورسو د نن ورځې آخري خبر دا دی چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي دي چې افغانستان باید خپل طرف معلوم کړي ځکه چې هغه ویلي د دواړه نشي کېدلی چې هم د ټي ټي پي ترڅنګ افغانستان ولاړ دی او هم د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي اوس راځو دې ته چې آیا دا خبره د دوی څومره صحیح ده یو خو دا دی چې ټي ټي پي یو بهانه ده ټي ټي پي جوړه کړې دوی خپله ده تربیه کړې دوی خپله ده او دا د دوی هغه څانګه وه چې د افغانستان په دغې کې کله چې ټي ټي پي دوی خلاف شوله دوی دا بهانې ونیولې چې اسلامي امارت موږ سره همکاري نه کوي که تا جوړ کړی و تی نشي کنټرولولی اسلامي امارت څنګه کنټرول کړي او بل دا دی چې ټي ټي پي خو دننه پاکستان کې ده نو افغانستان یې څنګه کنټرول کړي نو په دې اساس باندې افغانستان دا کنټرول نشي کولی هغې دا بهانه نیسي او دا بهانه چې ده دا دغه ده چې ته به یا زما سره یعنې د بوش فرموله ده چې پاکستان ته یې ورکړې وه چې یا به ما سره او یا به د مخالف قطب کې وهمه دي نو دې دا وایي چې که موږ د پاکستان سره نو ټي ټي پي سره به اړیکې پرې کوي او موږ دا د پاکستان هغه یو مرداره لوبه ده او دا هغه غلط موقف دی چې دا هیڅ کوم ځای ته نشي رسېدلی خپله پاکستان 40 کاله دغه لوبه کړې ده د افغانستان هر حکومت ورته به ویلې چې ته زمونږ په مقابل کې دا کوي خدای دې نه کړي موږ نه دي کړي 20 کاله امریکایانو نه پیسې اخیستل امریکایانو ورته ویلې چې تاسو طالبان تقویه کوئ وایي خدای دې نه کړي موږ نه دي تقویه کړي او کار یې کاوه نو هغه وخت کې که تا ته ویل کېدل تا خبرې نه منلې تا په غوږونو لمسي اچولي نو نن څنګه ته کولی شي چې ما ته دا خبره وکړي چې ته فرضاً یو طرف معلوم که تا طرف معلوم کړی تا خبره د نړۍ منله تا د کوم بل چا خبره منله تا خپل پروګرامونه مخکې وړل نن چې افغانستان کومه لوبه در سره کوي دا ستا خپله لوبه ده او دا لوبه به تا سره کیږي او ستا تر ماتې به کیږي او ټي ټي پي چې ده د افغانستان کې نه ده دا په ټول خیبر پختونخوا کراچۍ پنجاب جنوبي او بلوچستان کې ده او د دې نه علاوه بیلې ده خو افغانستان کې نه ده بغیر له هغه نه پښتو ژغورنې غورځنګ یو لوی حرکت دی دا خو په افغانستان کې نه دی او بیا د همدارنګې د کشمیریانو ازادي غوښتنو ډله دا ستاسو نه پوزې ته رسېدلې ده خو افغانستان کې نه ده بنان پاکستان د خپل د بام واوري په موږ اچي کم جنایت چې دی په خپل کم زمان کې په خپله کې دا په افغانستان باندې وایي بنان دوی کوم ځای ته نه رسېږي او دا خبر به انشاءالله ردېږي هیله ده برنامه وګورئ خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ